رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې 3 کسانو ته به د آخرت په ورځ الله په نظر د رحمت هم ونه ګوري او الله به هغوی سره خبرې هم ونه کړي او الله به هغوی د ګناهونو نه هم پاک نه کړي او دوی لپاره به دردناک عذاب وي. صحابه و کرامو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره واورېدله نو صحابه و کرامو ویلې چې خابو و خسرو من هم یا رسول الله، دوی خو ذلیله او رسوار شول. یا رسول الله دا څوک دي چې الله به ورسره خبرې هم نه کوي، الله به په نظر د رحمت هم ورته نه ګوري او الله به دوی د ګناهونو نه هم نه پاکوي او دوی دپاره به دردناک عذاب وي. من هم یا رسول الله دا څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې یو په دیو کې منان دی. منان هغه چاته ویلی شي چې خپل یو مسلمان ورور سره څه نیکي کوي او په هغه باندې بیا مینتداري کوي، په هغه باندې احسان کوي. نه هر احسان او هر نیکي چې یو مسلمان ورور سره کوي هدف او ستا د مطلب په هغه کې صرف د الله رضا وي، دا نه چې په هغه باندې ته مینتداري وکړي. نن زکات هغه چاته ورکوي چې سبا د هغه نه کار اخلي، صدقات هغه چاته ورکوي چې سبا د هغه نه استفاده کوي. دا منت دی. دې سړي ته به الله نه ګوري د آخرت په ورځ باندې په نظر د رحمت، الله به خبرې هم ورسره نه کوي. نو چاته چې ته قرض ورکوي د هغه د تنګدستي نه استفاده مه کوه. حتی رسول الله وایي چې څه هدیه تاته راوړي هغه مه قبلوه. او نن خو دا کار دی چې 100 روپۍ درکړي سبا 100 روپۍ ورکړي سبا ته 1.5 سل غواړي. الله ته ورتګ نه لري. الله به ستا نه پوښتنه نه کوي چې تا د دې مسکین او د فقیر وینه وڅکله. دویم کس په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسبل دی. مسبل هغه چاته ویل کیږي چې د هغه پاینڅې د هغه د پړکیو او د بجلکو نه ښکته وي، دې ته مسبل ویل کیږي، په ځانګړې توګه په مانځه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسبل مونځ الله په خپل دربار کې نه قبلوي. لا یقبل الله الصلاة المسبل. د پاینڅې چې د هغه د پړکیو او بجلکو نه ښکته وي د هغه مونځ الله نه قبلوي، ځکه دا د متکبرینو علامه ده او تکبر چې دی دا د الله رضا ده، دا د الله خاصه ده. د متکبر مونځ الله نه قبلوي، د مسبل مونځ الله نه قبلوي او د دې پایله به هم دا وي د متکبر انسان چې کله وفات کیږي د وفات په وخت کې به دې ته د شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمانه ځي. هغه څوک چې یو څوکۍ کې تر یو حده رسېدلی دي هغه غریب و مسکین اصلا پیژني، هغه سره خبرې هم نه کوي، د هغه کبر و غرور دې حد ته رسېدلی ته الله ته ورتګ لري کې نه لري. حتی ځینې ورونه زه وینم چې پایڅې د هغو پښو لاندې شړېدلي دي، دومره به احساسه هم نه دي چې خپل پاینڅې د خپل پړکیو نه پورته کړي او پتلون خو چې واغوندي د خپل د فیشن لپاره چې زما فیشن خرابه نه شي هغه بالکل نه پورته کوي، په ځانګړې توګه په مانځه کې. نو داسې انسان سره الله خبرې هم نه کوي، الله په نظر د رحمت هم ورته نه ګوري او دوی دپاره به دردناک عذاب هم وي. او دریم کس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تجار او هغه دکاندار چې په خپل مال باندې د دروغو قسم مال یې راوړی په خپل دکان ته په 10 روپۍ باندې چې کله هغه ته اخیستونکی یا مشتري راشي هغه ته قسم خوري چې دا ماته 15 روپۍ تمام شوی، په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري. او هغه غریب و مسکین چې شي ته اړتیا لري د اخیستلو چې په هر 2 روپۍ په هغه باندې خرڅ که دې سره دا انصاف او دا عدالت نشته دی چې آیا دا ګټه ماته حلاله ده او که حرامه ده، او که په خپل مال باندې مې قسم وخوړه او که مې ونه خوړه، الله څخه به نه ورځي. بیا به الله تا ته ګوري نه، الله به تا سره خبرې هم نه کوي، الله به د ګناه نه هم نه پاکوي او تا دپاره به دردناک عذاب وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي هغه څوک چې په خپل مال باندې قسم خوري اگر که په خپل قسم کې دا رښتینی هم وي نو دا قسمونه به د دې کاروبار او د دې معاملې لپاره تر یو وخته پورې وده ورکړي، کاروبار به سم شي، خو وروسته به الله داسې آفت پرې راولي، داسې به برباد کړي چې دا به پوهیږي هم نه چې کوم ځای نه زه تباه شوم. ننو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو خویندو په هر وخت کې الله ځان سره حاضر وګڼئ، په هر وخت کې د الله نه ویریږئ، د خپل ژوند د الله له رضا لپاره صرف کړئ، د خپل ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا لپاره صرف کړئ. د ژوند دنیا ژوند محدود دی، تیر به شي، بیا به د الله په حضور کې درېږئ او الله به ستا نه پوښتنه کوي.
الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي.